نن زه د ډاکټرخان تحریک له طرفه تاسو پښتنو ته د پښتون ماشوم فریاد در وړاندې کوم. خوږو مشرانو، موږ ماشومان د مور په خېټه کې د 9 میاشتې نه د خپل مور پلار ژبه زده کولو کوشش شروع کړو او 3-4 کالو کې د مور پلار ژبه دومره زده کړو چې لږ ډېر په خبره پوه شو او بل پرې پوهولی شو. خو څنګه چې موږ سکول ته تلل شروع کړو نو تاسو مشران موږ ته سکول کې د اولې ورځې نه د نورو قامونو ژبې ښودل شروع کړئ. ولې؟ تاسو موږ ته د مور په ژبه کې علم ولې نه راکوئ؟ پکار خو دا ده چې تاسو موږ ته د سکول د اولې ورځې نه د زموږ مورنۍ ژبه کې خپل دیني، تاریخي او ساینس لیک لوست ښودل شروع کړی وی، خو تاسو موږ ماشومان د نورو قامونو په ژبو زده کولو باندې ولګوئ. ولې؟ تاسو مشران دومره هم نه پوهیږئ چې علم زده کول زیات ضروري دي او که د نورو قامونو ژبې؟ آیا زموږ په مشرانو کې څوک هم په دغه ژبو نه پوهیږي چې موږ د دغو ژبو نه مضامین نه ترجمه کړي؟ نور قامونه د خپلو بچو ته د سکول د اولې ورځې نه د خپل مذهبي، تاریخي او ساینس مضامین ور مخامخ کړي او تاسو زموږ ډېر غیرتمند مور پلار، استادان او د قام مشران موږ ته د نورو قامونو ژبې را مخامخ کړي. ولې؟ خدای دپاره د نورو قامونو ژبې به موږ بیا هم زده کړو. موږ ماشومانو ته د سکول د اولې ورځې نه په مورنۍ ژبه کې علم راکړئ. که داسې نه وي نو موږ به همیشه د نورو قامونو دپاره مشینان یا د مشینانو پرزې جوړیږو. خدای دپاره موږ نه انسانان جوړ کړئ. موږ د خپل قام د غیرت نه خبر کړئ. موږ په خپل ځان سک لکه کړئ. داسې نه وي چې موږ سبا له په خپلو جامو اغوستو او خپله ژبه ویلو شرمېږو. د سرکاري سکولونو ماشومان خو بیا هم لږ ډېر د خپل قبیلې او هیواد سره مینه لري، خو په پرایویټ سکولونو کې سبق لوستونکي ماشومان خو صرف او صرف د انګریزانو غلامان جوړېدل دپاره تیارېږي. هغوی کې د قام، قبیلې او هیواد مینه بس تر نامې پورې وي او که ورله چا احساس ورنه کړو نو یو خوا هغوی ځان ته په خپل قام قبیله کې مس فټ وایي او بل خوا انګریزان هغوی ته د پاکي او بلډي ایشینز نومونه ورکوي. مطلب دا چې د کوڅې سپی نه د کور شي او نه د دوبي خانې. موږ ستاسو بچي یو، موږ ستاسو د قام نښه یو. په غړېدلو سترګو موږ د نورو قامونو غلامان مه جوړوئ. دې دپاره خدای ته وګورئ، همدنن نه موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې علم راکول شروع کړئ. موږ تاسو سره دا وعده کوو چې د نوي ساینسي علمونو او ټکنالوژۍ په ذریعه به د اسلام دا کم سے کم 6 کروڑه پښتون فوج به همیشه دپاره بریالی کړو. مرکز ډاکټرخان تحریک.